بازسازی و پیشرفت افغانستان داریم، خصوصا مزار شریف. کسایی که ما را از مزار شریف بیننده هستند و مزارهای عزیز ما که دور از مزار هستند. موږ تقریبا دلته د مزار شریف په ښار کې اتلس چارایګانې لرو یا څلور لارې چې تقریبا د استه استه په تدریج سره کار په شروع دی. چند دقیقه بعد از این برنامه تهداب گذاری میشه و کار بالای چوک رسما آغاز میشه. شاهد یک کار بسیار ارزشمند و فوق‌العاده خوب دیگه در شهر نو مزار شریف توسط شرکت فنلند گروپ هستید که در چند مدت این بازسازی میشه. چقدر ارز دارد؟ هزینه‌ش هم خب 10 میلیون افغانی گفتن. شما شنیدین؟ آر بکنیم از یکی دیگر دوری بورزیم، طبعا که او کار نتیجه بخش نیست و برای یک خبرنگار لازم هم نیست. باید همیشه هر کس که باشه در آغوش بکشه. بازسازی نمی چوک یک گزارش داشته باشد و امیدوار هستم که شما هم سر بخورین با این چوکا. بله یو کس بیادر این اطراف از این سرک که مهم کس بلند منزلای تجارتی است. یک بلند منزل 1420 است، 1400 متر است. پاک فروخت. زمانی که کار در اینجا شروع شد هیچ کس باور نمیکرد به این قدر سرعت ایجاد ساخت و ساز پیش بره. دا تقریبا 4.5 میلیونه یا 500 میلیونه افغاني بودجه ورته برابر شوې ده. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که همه شما جور و صحت و سلامت باشین. یک بار دیگر همکار همیشگی شما حیات الله ساقزی در خدمت شماست. امروز خیلی خوش هستیم، خرسند هستیم که باز یک نویدی تازه از بازسازی و پیشرفت افغانستان داریم، خصوصا مزار شریف. کسایی که ما را از مزار شریف بیننده هستند و مزارهای عزیز ما که دور از مزار هستند. چوک کابل بانک یا چوک میدان هوایی که به نام چوک خلیلای خلیلی هم مشهور بود یک زمانی، امروز یا چند روز میشه کاملا از بین برده شده، دوباره بازسازی میشه با یک نقشه جدید. نقشه ما انیمیشنش دیدم، واقعا خیلی خوب بود. در پالوش هم شهر نو است، شهر نو که چند ماه پیش ما گزارش گرفته بودم. ممیل از مقامات شاروال مزار شریف، بقیه مقامات آمرین حوزه ها و مقامات حکومتی تشریف آوردن. چند لحظه بعد برنامه به شکل رسمی شروع میشه. اما ما چون سوژه خبری نمیگیریم، گزارش ما با خبرنگاری که برای بخش رسانه‌های دیداری گزارش میگیرن فرق میکنن. از اینجا که به مجرد که برنامه ختم شد با شاروال صاحب مصاحبه میکنیم، میریم امیل ازت چند دقیقه بعد از این برنامه تهداب گذاری میشه و کار بالای چوک رسما آغاز میشه و این چوک دوباره بازسازی میشه. 2 ماه بعد 3 ماه بعد شما زمانی که بخیر به مزار شریف سفر میکردین و زمانی که از میدان هوایی طیارتان فرود آمد به میدان هوایی، شاید از اینجا در حال گذر باشین و بازسازی چوک از نزدیک بخیر ببینین. ببینیم که تا زمانی که شما به مزار شریف سر میزنین چقدر تغییرات میان. تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. مهمانام از کابل آمده، اگر فرصت شد با آنها هم چند لحظه صحبت میکنیم. با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې دلته کوم مسؤلین چې راغلي دي د امارت اسلامي او سپین ږیري راغلي دي او بیا خاصتا د میډیا کوم ملګري چې راغلي دي و تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو، هرکلی وایو. وروسته له دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې د مزار شریف ښار چې دی دا یو پرنفوسه ښار دی، دا یو ستراتیژیک ښار دی
دا یو ډیر مهم ښار دی. اهمیت په دې کې دی چې د حیرتان بندر پر دې لار باندې تقریبا سرحد ورسره لري. دغه طرف د کینې بندر سرحد کنه ورسره لري خو ورنږدې دی. نو په دغه خاطر باندې د مزار شریف ښار چې دی د افغانستان د ډیرو پرمختللو او استراتیژیکو ښارونو څخه دی. تقریبا د کابل وروسته د مزار ښار یا د هرات ښار چې دی د اقتصاد په لحاظ باندې د پرمختګ په لحاظ باندې دا مهم ښار دی. موږ او تاسو ته معلومیږي چې د بلخ د مزار شریف ښاروالي چې ده هغه ان شاء الله العزیز دې ته ژمنه ده، دا تعهد کوي، دې ته مصممه ده چې موږ به د مزار شریف وشاریانو ته چې د ښاروالي کوم خدمات په وسه هغه به ان شاء الله العزیز ودې ته موږ عرضه کوو او هغه خدمات ودې ته رسوو. راغلو د دې شوق په باره کې د دې شرایط په باره کې یا د دې څلور لارې په باره کې. دا څلور لارې چې ده دا څلور لاره د شهرنو په نامه ده او دغه څلور لارې چې ده تقریبا پر دې باندې شاوخوا تقریبا 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې هغه موږ تاسو ته معلومیږي دا یو ملي تاجر دی چې کوم دغه ښارګوټی د جوړ کړی دی د شهرنو په نامه د ښارګوټی دی چې دا افتتاح شوی دی مخکې. نو دوی د قرباني ورکړه د دې نظام په خاطر باندې د دې ولس په خاطر باندې د امارت اسلامي په خاطر باندې چې دلته تقریبا د 10 میلیون افغانۍ څخه زیات سرمایه‌ګذاري ته دی لیواله شوه. موږ د دې شرکت څخه یا د پروژې والا د مسؤلینو څخه یقینا هم قدرداني کوو، تشکر ځینې کوو، کور یې ودان مننه ځینې کوو چې داسې مهمې او ملي پروژې دوی په کار واچوي. هم د دې سره په څنګ کې د مزار شریف یا د بلخ ولایت نور زموږ ملي تجاران چې دي د هغو څخه هم دا زموږ ارزو ده، توقع مو ده، امید مو دی چې دوی هم راسي د حاجي صاحب د په قدمو باندې قدمونه کښېږدي او د مزار شریف په ښار کې همداسې استراتیژیکي او مهمې او پرمختللې پروژې افتتاح کړي چې زموږ او ستاسو ښاریان د هغه څخه برخمن شي. موږ تقریبا دلته د مزار شریف په ښار کې 18 چارایګانې لرو یا څلور لارې چې تقریبا د استه استه په تدریج سره کار په شروع دی. موږ دې ته ژمن یو، وعده ورکوو د مزار شریف د قدرمنو ښاریانو ته چې ان شاء الله د مزار شریف په ښار کې چې کوم څلور لارې دي یا چوکونه دي یا پیادهروونه دي یا ګلدانونه دي یا کټاري دي یا د تنویر په بخش کې کوم پایې دي هغه ته ان شاء الله موږ ژمن یو، وعده ورکوو، اطمینان ورکوو چې په ډیر کم وخت کې به ان شاء الله د مزار شریف ښار موږ کوشش کوو. اگر که آبادي ډیر زور غواړي، سخته ده، اسانه نه ده، موږ کوشش کوو د خپل وس توان او توفیق مطابق چې مزار شریف ښار یو ښکلی ښار او یو ښکلی څېره ورکړو. په الحال موږ او تاسو د مزار شریف په ښار کې تاسو وګورئ د مزار شریف په ښار کې پر ډیرو نقاطو باندې پر ډیرو علاقو باندې که هغه چوکونه دي، که پیادهروونه دي، که کټاري دي، که نورې عملمنفعه ځایونه دي، پر هغه باندې د ښاروالۍ د طرفه څخه کار شروع دی. خو یوه خبره د خوشحالۍ او د خوښۍ دا ده چې په دې کې د ښاروالۍ یوه روپۍ هم نه مصرفېږي. دا ټول ملت کې، دا ملي تجاران کې، دا افغانان کې، دا د مزار شریف ښار اوسیدونکي کې. موږ د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې مثلا په دغه ملي پروژو کې په خپله خوښه باندې خپلې پیسې مصرفوي. د ښاروالۍ پیسې په الحال چې موږ او تاسو وینو په دا چوکو باندې یا په نور ځایو کې چې دغه روان دي، کار روان دی، د ښاروالۍ پیسې په دې نه مصرفېږي. همدا خپله ملي تجاران او د مزار شریف متدین او مسلمان ولسونه لاس په کار شوي دي او د خپل ښار د ښایست او د زیبایۍ لپاره کار کوي. او را بسو ستاسو د سوال په جواب کې په تیر کال کې 26 دانې پروژې موږ درلودې، تقریبا هغه اکثریت په اختتام باندې دي، په ختمېدو باندې دي. موږ سږ کال د مزار شریف په ښار کې تقریبا 46 پروژې لرو چې هغه منظور شوي 46 پروژې چې په هغه کې سړکان دي چې هغه کریزي کېږي، نوي جوړېږي، بعضې سړکان دي چې هغه کانکریټ کېږي، بعضې ګلدانونه جوړېږي، بعضې پیادهروونه جوړېږي، بعضې مارکیټونه جوړېږي هغه د ښاروالۍ په بودیجه باندې، د ښاروالۍ په ځمکه باندې. نو 26 پروژې موږ سږ کال په پلان کې نیولې دي چې هغه د مرکز څخه منظور شوي دي. او یوه خبره بله د خوشخبرۍ ده چې د مزار شریف وښاریانو ته موږ دا زیری ورکوو چې د جناب حاجي والي صاحب په خاص هدایت باندې او دغه په خاص لارښوونه باندې د پولي تصدي څخه هم بیا تر دې چارایي باندې چې موږ او تاسو نن دلته ولاړ یو، دا تقریبا 4.5 میلیونه یا 500 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته برابره شوې ده.
نو په هغه باندې اوس انجنیر صاحبان کار کوي چې د خیر څخه سره تقریبا د دغه اوږدوالی چې دی هغه 5.5 کیلومتره شاوخوا زیات کم دی او بر چې د بر 15 متره دی بغیر د ګلدان او بغیر د پیاده رو بغیر د سای سبزی څخه معنا موږ د دغه ځای څخه تر پل تصدی پورې په دوه لینه کې یو معیاري پرمختللی شایسته سړکان دوه دانې جوړوو چې په مابین کې به ګلدان خوري او هر طرف ته 15 موټر ځي 15 موټر تاسو کو وګورئ د مزار شریف په ښار کې تر اوسه پورې داسې یو سړک نشته چې هغه 15 موټران هر طرف ته ولاړ شي 15 خط سیر ولري نو دغه پروژه چې ان شاء الله په ډیر لنډ وخت کې به موږ د خیر سره افتتاح کوو د جناب جوالي صاحب په خاص هدایت باندې چې د مزار شریف د عامو خلکو لپاره کوم سہولتونه چې زموږ په وسه هغه ان شاء الله موږ ډیر تجمنو برابروي. به ندای عزیز قسمی که شاروال مزار شریف پیاده‌روی کرد در اینجا هیچ پیسی شاروال مزار شریف مصرف نمیشه. جا دارد از تجار عزیز ما که در اینجا یک شهر نو ساخته پول مصرف ساخت و ساز و یا بازسازی اینمی چهارراهی را اونمو تجار عزیز ما که شهر نو در اینجا ایجاد کرده بر عهده گرفته. ما با مسئولین همین شهر نو هم صحبت میکنیم چند لحظه در رابطه با که در چند مدتی بازسازی میشه چقدر ارز دارد هزینه‌اش هم خب 10 میلیون افغانی گفتن. شما شنیدین که این طرف سرک میره مستقیم به طرف شهر نو این طرف سرک میره به طرف میدان هوایی و این سرک میره که شما تصویر می به طرف دورایی ایرتان و سمنگان و بغلان و پران کابل و سرک هم دیگه میره به طرف شهر مولانا جلال الدین محمد بلخی. با مجرد که خبرنگارای عزیز ما کارشان را خلاص کردن باز دیگه ما اولویت بر از اونا میتون برشان احترام داریم. خیر است ما دیگه گزینه دوم هستیم. خب هر کس جایگاه خود داره. به هر صورت باز میریم با مسئولی پروژه هم صحبت میکنیم در رابطه با این چوک اطلاعات میگیریم که با کدام دیزاین قرار است این چوک ساخته شود. آنجا پیش شهر نو بنرش هم است. ما میریم امروز بنرش یک عکس هم میگیریم یک کتابی میگیریم که شما امی چیری اینمی چهارراهی را قبل از اینکه جور شود به بهره برداری سپرده شود شما ببینین و که بخیر از امی در میدان هوایی که از امی تایره می تو به نشست بکنین و باز در چوک برسین ببینین که دلتان باز شود. باز یک چند قطعه عکس بگیرین اگر موبایل خوب داشته باشین. اگر مثل ما یک موبایل غریب داشته باشین سلفی هم بگیرین میشه. بر صورت میریم به طرف. به ندای عزیز ما با یکی از مسئولین اینمی شهر نو هستیم. 6 ماه پیش ما امروز انجینر صاحب گرامی یک مصاحبه داشتم. بعد از 6 ماه آمدیم اول پرسان میکنیم که در شهر نو چقدر پیشرفت‌ها صورت گرفته و بعد در رابطه با چوکی که دوباره بازسازی میشه از اونها ما حتما پرسان میکنیم. انجینر صاحب محترم بعد از مدت ها سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ خیرت خانه آباد سلامت باشین. چقدر کار پیش رفته در شهر نو؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و خدمت کلیه هموطنان عزیز ما و شما و همشهریان عزیز سلامت. شما امروز شاهد یک کار بسیار ارزشمند و فوق‌العاده خوبی دیگه در شهر نو مزار شریف توسط شرکت فنلند گروپ هستید که ما امروز الحمدلله سنگ تهداب ساخت چوک شهر نو مزار شریف را گذاشتیم توسط مسئولین محترم رئیس محترم شهرداری ولایت بلخ شارولی ولایت بلخ و ان شاء الله به مدت ظرف زمانی 3 ماه با هزینه 10 میلیون افغانی این چوک به شکل بسیار مدرن و عصری ان شاء الله ساخته میشه که یک چوک بسیار نمونه در یک ساحه بسیار
قرار داره ان شاء الله. اینمی فکر میکنم نمونهش است انجینر سه محترم. تقریبا همینطور است ولی این یک بخشی است. سافتش نهاییش نیست. باز قسمت نهایی نقشه نهایی رو ما ان شاء الله خدمت شما قرار میدیم. خب بله. در 3 ماه ساخته میشه. بله ظرف زمانی 3 ماه. مصرف بودجهش کلش مربوط به پروتوتایپ میشه. پرداخت میشه بله. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب. خانه باشین زنده باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. صحبت کرد بخیر انشالله تا 3 ماه بعد بخیر اینمین ما را بخیر شما باز بخیر وقتی آمدین بخیر باز مطمئن هستم که موتر استاد میکنین یگان سلفی هم میگیرین. سلامت باشید. یک عزیز ما خو گفتن که شهر نو است با شهر نو کابل گفت از کدام زیباتر باید جور شوه. چقدر خوب است که اگر رقابت همچنان هست و مردم عزیز ما از بازسازی ها مستفید میشن. بله باز مردم مزار شریف واقعا حاج سخا یک تعریف از مردم مزار کرده بود پس او خیلی وایرال شده بود اما گزارش ما گرفته بود که موتر خوب گفته از مردم مزار است اسب خوب گفته از مردم مزار است. خب زیاد چیزا را یاد کرده بودند که از مردم مزار است. حالا معمولا مردم مزار که است یک ذره سرمایه‌دار هم است باید وقت گفته شود و دوست دارن زیبایی را خیلی دوست دارن و همیشه تلاش میکنه که زیبایی ها را شکار بکنن. بله بدون شک ان شاء الله ما هم دوست داریم. یکی از زیباترین ولایت های ما است و خیلی متفاوت هم است. گرمیش میگن گرم است، سردیش میگن سرد است. و نگفتم نماند که ما بدون اجازه شما امیل از ریک داریم بر چینل خود. شما را ما به چینل خود خوش آمدید میگوییم که آمدین به مزار شریف آوردین آمدین. خیلی خوش هستم خرسند هستیم و امیدوار هستم که یک روز سر بخوریم به کابل و همه تو با هم یک جا برنامه بسازیم. ما یک برنامه بدخشان رفته بودیم با یک یوتیوب چنل به نام بدخشان پلاس بود. یک برنامه از خانه میر مفتون ساخته بودم. باز خیلی مردم یک نظرات مثبت داده بودن. یگان یوتیوبرها هستن باز از این چیزا آر میکنن ننگ میکنن و باز ما از کسانی هستیم. یک سلام تقدیم برای بیننده‌های خوب مزار مایک که بیننده برنامه ما هستن. واقعا خوشحال شدیم که در مزار شریف آمدیم و دوست دارم مردم مزار شریف و کسایی که هم مسلکم است و واقعا گپ خوب اشاره کردی. به نظر من اگر ما تمام ما دست به دست هم دیگر بتیم میتونیم که یک کار انجام بدیم. دقیقاً اگر آر بکنیم از یکی دیگر دوری بورزیم طبعا که او کار نتیجه بخش نیست و برای یک خبرنگار لازم هم نیست. باید همیشه هر کس که باشه در آغوش بکشه. ما باید همیشه گل بکاریم. دقیقاً قربانتون. سلامت. زیاد خوشحال شدیم و میریم باز بخیر طرف شار باز بخیر میریم. اما نمای شب که باز براتون گفتم دلتان است که بازدهی برنامه میگیرین یا در برنامه بعدی بخیر میگیرین؟ ان شاء الله دمی برنامه میگیریم. دمی برنامه؟ بله. میریم خیبر زودتر بخیر. خوب پس شما هم بیننده باشین که بیننده عزیز با کسی که من صحبت داشتم معین جان میرزایی مسئول یوتیوب چینل MBC افغان از کابل آمده برشون خوش آمدید میگوییم. قسمی که در برنامه هم گفتیم اینمی نمای چوک تازه است که بخیر 3 ماه بعد همین گونه چوک را ما بخیر در همین جا میبینیم منتظر میمانیم بخیر تا 3 ماه بعد بخیر این تکمیل میشه و به بهره برداری سپرده میشه. من همیشه گفتم جایی که یک خشت برای آبادی وطن مانده میشه من تلاش میکنم که اونجا خود برسونم و خوشبختانه امروز زیاد خبرنگارا و یوتیوبرای اساس ما آمده بودن تا از این بازسازی نمی چوک یک گزارش داشته باشد و امیدوار هستم که شما هم سر بخورین با این چوکا با این چوک باز بخیر سلفی بگیرین. ما با چند تن از هموطنان عزیز ما صحبت میکنیم نظریاتشون در رابطه با پیشرفت و کارکردهای شاروالی مزار شریف هم حتما پرسان میکنیم.
بینندگان عزیز، با یک تن از انجینرهای امی شهر نو هستم. امروزشان معرفی میشم. در رابطه با خود شهر نو یک کم جزئیات از اونا میخوام. جناب انجینر صاحب محترم، سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیرت، خانه و سلامت باشین. نامتان؟ جمال الدین میرزایی هستم، مسئول تطبیق پروژه شهر نو. ماشاءالله. انجینر صاحب، اول از امی سرکار شروع میکنیم. اینمی سرکار که امیل از کاشی است، ایره خودش شهر نو جور کرده یا مثلا کسی که اینجا یک نمره زمین میخره او جور میکنه یا او پولش پرداخت میکنه؟ سرکای از اینکه از ایره همی شرکتی که مسئول توزیع و مسئول همی کارهای زیربنایی است، همی است به نام شرکت شما قبلا هم شاید آشنایی داشته باشین که شرکت ساختمانی و انجینری فرنلاین گروپ است. بله. فرنلاین گروپ خودش تولید فابریکه تولید سنگ داره که مخصوصی همیزی آورده که شرک سرکاش چه کنه کارهای پخته کارش زیربناییش انجام بده. در کل این سرکات تا کجا را ادامه داره؟ تا قسمت آخر شهر نو است؟ بله. با می دیزاین با موچی؟ با می دیزاین تا از قسمت سرک خیلی عمومی گرفته تا 2700 متر طولش است. اینجا چند نمره است که ما شما ملازه در تصویر میبینیم؟ این فروخته شده یا نه؟ بله، یو که از بیادر ای اطراف از سرک عمومی ما که از بلند منزل‌های تجارتی است. یک بلند منزل 1420 است، 1400 متر است. پاک فروخته شده. مثلا یکی از هموطنان عزیز ما امیل از ما شما را از طریق چنل از کشورهای بیرونی میبینن، دوست دارن در اینجا یک نمره بخرن، باز همراه شما در ارتباط شو و شما باز کاروکیش برشان روان میکنین، قیمتشون چه قسم است؟ یا امکان پذیر است یا نه که از طریق آنلاین یک نمره زمین بخره؟ بله، امکان داره، چون همین شرکت که از صفحه رسمی داره و همچنان ایمیل و شماره چی داره ارتباطی داره که فعلا هم هموطنان ما از طریق ارتباط میگیره و زمین خریداری میکنن. اولین کاری که است ما نقشه داریم، نقشه را طرف مقابل تشریحات شد مسئول ما میده کینا در کدام نقشه کدام جای انتخاب میکنه. زمانی که جای انتخاب کرد باز بعدا اسنادش پروسس میکنی تا زمانی قول شرعیش را خود مالک هم نباشه مشکل نیست، اما در زمانی قول شرعی باید خود مالک یا وکیلش باشه یا خودش. در نزدیکای سرک عمومی این نمره فکر میکنم فروخته شده؟ بله، یا کلا فروخته شده. در قسمت چند مانده؟ تقریبا تا فاز 3 تقریبا خلاص است. فقط 4 فاز است فکر کنم. 4 فاز است بلند منزل و باز نمراتش است. فاز 2 خلاص است، فاز 3 و 4 مونده. اونم مانده. هر کس اگر مثلا بخرد شما از اونجا باز نقشه را در اختیارشان قرار میدید. باز یک کسایی از مثال خودی دست تاجر است میخره میفروشی قسمتش هم هست، مشکل نداره. ها او اجازه را شما برشان میدید؟ مشکل نداره. زمانی که تو نمره خریداری میکنیم بعد از یک مدت مثال میفروشی یا پلیس یک سوال خارج از بحث، این موترها کجا میره انجینر صاحب؟ بیادر یکی از در ختم این پروژه شهر نو یک شرک است به نام شرک علی آباد، تقریبا 4000 خانه زندگی میکنه. او از پیش پانتون سرک نداشت؟ میره ایران نزدیکتر است، هم تو چی میره به خاطر موتور. با شهر که بخیر جور شد دیگه، شما خو معانی برش نجات نمیکنید. معانی نیست. با اینکه جمع و جور زیاد شده شهر بخیر. خانه آباد، سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز، واقعا زمانی که کار در اینجا شروع شد هیچ کس باور نمیکرد به این قدر سرعت ایجاد ساخت و ساز پیش بره. از همین سرکش دیگه شما فکر بکنین، قسمی که انجینر صاحب پیشتر هم اشاره کرد اینجا بلند منزل‌های تجارتی است، بالا میشه، یک چند منزل میشه و مربوط به خود اما شخص میشه که چقدر سرمایه داره. اگر شما هم میخواین که در اینجا کدام نمره برای خود بخرین به خاطر آینده‌تان، چون وطن مردم وطن خودت نمیشه، امروز باشه صبح باشه بالاخره یک روز میای، یگان تا که قبولی گرفت و اونا را جایشان جدا، ولی وطن است. اگر کسی نبود خیر است، ما در خدمتتان هستیم. ان شاء الله آنچه که از واسه توانایی ما باشه حتما براتون انجام میدهیم. ما خاک پای شما هستیم. ما از هیچ کس برتری نداریم، فقط برتری در نزد خدا در تقوا و پرهیزگاری است که الحمدلله اکثر شما او را دارین و ما هم داریم و تلاش میکنیم که بهتر شود. زیاد پرحرفی نمیکنیم، در همین جا برنامه را اختتام میدهیم تا برنامه فردا که ما حیات الله ساغزی در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به ذات یکتا و یگانه میسپاریم. به خدای پامان.